سلامونه نیک هیلې احترامات ونې درنو او قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. په نننۍ موضوع کې پر دې خبرې کوو چې څنګه موږ وینډي ټون ته پاسورډ ولګوو او په وینډي ټون کې خپل کمپیوټر لپاره پاسورډ واخلو ترڅو نور کسان له موږ اجازې پرته زموږ کمپیوټر ته لاسرسی ونه مومي. نو لومړی راځو په وینډوز اکاونټ باندې کلیک کوو او بیا په سیټینګ باندې کله چې دلته کلیک وکړو راځو دلته په اکاونټس باندې کلیک کوو اکاونټس اپشن باندې دلته بیا راځو چې کله چاپ طرف ته ساین ان اپشن باندې کلیک کوو او بیا ښي طرف ته کومه ونی وینډو چې موږ ته خلاصیږي دلته په پاسورډ باندې کلیک کوو یعنی دلته کلیک کوو. کله چې کلیک وکړو لاندې اډ بټن باندې یا کمانډ باندې کلیک کوو کله چې دلته کلیک وکړو لومړی خانه کې موږ د نوې پاسورډ غواړي هماغه پاسورډ دلته مو چې ولیکو لاندې دویمه خانه کې هم لیکو د تایید لپاره لاندې په دریمه خانه کې د پاسورډ هند دی چې کله موږ نه پاسورډ هېرېږي د نه استفاده کولی شو. نو کله چې دا پوره شو لاندې راځو په نیکسټ بټن باندې کلیک کوو فینیش کوو نو زموږ کار اجرا شو. راتلونکي کې به موږ نه خپل کمپیوټر همدغه پاسورډ غواړي تاسو نه باید هېر نه شي په یاد ولرئ. تر راتلونکي بیا چې ستاسو په خدمت کې راځو تر خپلې خدای مو سپارم د الله په امان.